د الزهري د وژنې په اړه لا هم زموږ څېړنې روانې دي. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت په کابل کې د القاعده ډلې د مشر تر وژل کېدو وروسته پر دې ځینو نړیوالو او کورنۍ چارواکو او ادارو شکونه نیوکې او بغاوونکي یې وایي چې د یاد پیښې په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي. طالبان وایي د دې پیښې په اړه څېړنې جزئیات پټ نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دا معلومات او جزئیات یې پټ نه پاتې کیږي، خو تحقیقات روان دي. کله چې په دې اړه اسلامي امارات تحقیقات بشپړ شي، بیا به په ټولو هغو ادارو او اشخاصو او جهتاتو سره شریک شي چې لازم لیدل کیږي. مجاهد د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي دوی تر هغې ورځې څېړنې کړي کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په دې خبرو کې امریکا د برید پر مهال داسې بارود کارولي چې هر څه یې له منځه وړي دي. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.